و تمام کلونو کی بہترین کال هغه دی چې په کوم کال باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وفرمایل. دغه د هجرت والا کال په تمامو کالونو کې بهتر کال دی. زمونږ استاسو د تاریخونو حساب چې دی کوم اسلامی دی نو اغم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نشو د دې وجه نه مونږ چې کله کال لیکو مثلا 2024 نو مونږ د هغې سره د 2024 په اخره کې د عین یو نښه ولیکو. د دې عین د نښې لیکلو مقصد دا دی چې دا کال د هغه ځای نه شروع دی چې د جناب عیسی علیه السلام پیدایش شو، عیسوي سن چې ورته وایي. اسلامی طریقې سره چې کله مونږ کال لیکو مثلا دا کال 1445 دی، د عیسوي کال ابتدا چې داغه د جنوري د میاشتې نه کیږي، د هجري کال ابتدا دا د محرم د میاشتې نه کیږي. اوس دې وخت کې دا کال اسلامي چې چلیږي دا 1445 دی. نو مونږ چې کله دا 1445 لیکو مثلا 2024 مطابق 1445 نو 2024 سره وړوکی عین لیکو او 1445 سره وړوکی غوندې ها لیکو. د دې معنا وی هجری کال. نو ما عرض کو چې ټولو کلونو کې بهترین کال چې دی هغه د هجرت والا کال. بیا په ټولو میاشتو کې بهترین میاشت چې دا هغه د رمضان میاشت ده. په تمام میاشتو کې بهتره میاشت رمضان ده. بیا په تمامو ورځو کې بهترین ورځ د جمعې ده. او بیا په تمامو شپو کې بهترین شپه چې ده هغه د لیلة القدر ده چې په دې صورت کې الله پاک ذکر کړی دی چې کوم ما تاسو مخکې ولوستو. دا په تمامو شپو کې بیا بهترین شپه ده. او دا بهتري الله پاک د شپې ته د قرآن پاک د نسبت د وجې نه ورکړی. د قرآن پاک د نزول یو فیصله کېدلو د الله د طرف نه، یو د لوح محفوظ نه مونږ ته ښکارېدونکي آسمان ته راتللو د قرآن. او بل نزول د دغه زمون په نظر راتلونکي آسمان نه جناب رسول الله علیه السلام ته د قرآن راتللو. نو د شعبان د میاشتې 15مه شپه چې ده دا هغه شپه ده چې په دې باندې الله پاک د قرآن پاک د نزول فیصله وکړه. او هغې ته قرآن پاک کې لیله مبارکه ویل کېږي. الله فرمائے انا انزلناه فی لیلة مبارکہ
دلته د نزول د قرآن نه مراد د نزول قرآن فیصله ده. الله فرمایي ما په یو مبارک شپه کې د شعبان چې پنځلسمه شپه ده د قرآن پاک د نزول فیصله وکړه. الله رب العزت بیا قرآن پاک د لوح محفوظ نا سماع دنیا ته نازل کړ. دغه سماع دنیا ته نازلېدل د قرآن پاک د قدر پشپ بانیو. اللہ فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ما دا قرآن پاک دا قدر پشپ کی نازل کړی دی. ما قرآن پاک دا قدر پشپ کی نازل کړی. دا قدر دو معنی دی. یو د قدر معنا د عزت او مرتبه، او یو د قدر معنا د تنگواله. نو که د قدر معنا مونږ د عزت او مرتبه والو، نو معنا دا شو چې ما قرآن پاک په داسې شپه کې نازل کړی دی چې هغه ډېره زیاته د عزت او د احترام والا دا او د مرتبه والا. او که د قدر معنا مونږ دا بل والو تنګي علماء دواړه بیان کړی دي. نو بیا د هغې معنا دا ده چې الله رب العزت فرمایي ما نازل کړی دی قرآن د قدر شپه کې. څه مطلب؟ هغه شپه کې مې نازل کړی دی چې هغه شپه کې تنګي راغلی وه. سمانا راغلی. الله فرمائی دون زیات فرشتی راغلی وی د اسمان نه په دغه شپه کې چې د ځمکې نه واخلې تر د اسمانه پورې تمام فضا د فرشتو نه ډکه وه. فرشتو باندې دا بالکل فضا تنګه شوې وه. دونه زیات راغلی. زمارو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه امت ته الله بعض خصوصیات داسې ورکړي دي چې هغه نورو امتونو ته نه دي ورکړي شوي. په هغه خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا دی چې الله رب العزت د جناب رسول الله علیه السلام او د هغه د امت دپاره پورا تمام ازمکه د مسجد په حیثیت باندې ګرځولې ده. ټول ازمکه الله زمونږ دپاره مسجد ګرځولې ده. څه معنا شو؟ د نورو امتونو عبادت د هغې په عبادت خانو کې کېده، عبادت خانه نه بار نه کېده. زمونږ او ستاسو عبادت په مسجد کم کیږي، او د مسجد نه بهر که ته په کور کې عبادت کې نو هم کیږي. که ته په سفر باندې او په لاره باندې او چرته د سړک په ځای باندې په پاک ځای باندې ودرېدې، کپړه دې واچوله، هغه ځای هم ستا دپاره مسجد دی. که ته په ریل کې ناست دی او ته کوزېدی نشي، ته په دغه ریل کې په دغه ځمکه د ریل باندې څادر واچوه او په هغې باندې مونځ وکړه، په هغې باندې هم ستا مونځ کېږي. نو زمونږ د حضور علیه الصلاة والسلام او د هغه د امت دپاره الله ټوله ځمکه مسجد ګرځولی دی، په هر ځای کې د دې مونځ کېږي. دا بله خبره ده، هغه یو سړی چا ورته وویلې په ډیران مونځ نه کېږي، وایي ما خو کو کېدو. هلکه کمقله چې تا کو کېدو نو ستا په خیال کې خو کېدو، خو د الله په نظر کې خو نه کېدو. نو ځمکه زمونږ دپاره ټول مسجد دی. دا خصوصیت دی د دې امت.
دویم خصوصیت الله رب العزت حضور او داغه امت تداور کړی دی چې کله د ضرورت پیښ شي د غسل ضرورت پیښ شي او بنشتا الله رب العزت پاک از مکه د دې امت د پاره د پاکوالی ذریعہ جوړ کړی دا اللہ فرمائے بنشتا دا غسل ضرورت دے دا ضرورت دے فتیمموا صعیدا طیبا پاک از مکبان تیمم کو وہا ورب ظاہر سڑے چے تیمم وہین لاسنو سر خور را پورتا کی اوس هغه خاور ستا په مخ باندې لګيږي هغه خاور ستا په لاسونو باندې لګيږي نو دا چا په مخ باندې چې خاور لګيږي نو دا پاکيږي که دا خرابيږي پاکيږي خو نه کنه لیکن الله پاک په دغه وخت کې دغه خاور زمونږ د پاره د وضو په حیثیت ګرځولې ستا مخم پاک شو ستا لاسونه پاک شو تیمم کے صرف دو خبری دی لاس پپا کا خور بانی وہا بیا ولا سنڈ ورکا بیا دا درے گوت دا دیلاس دا دیلاس دا بواخلی مخ بانی خوام دا سرا کاگی لاسنو بانی چکل را کاگی دا گس لاس دا گوت بواخلی دا سبرا کاگی دے دے پوری او بیا با دا گوت دا سرا توکی نو دا دو گوت لپاتی دی دا کٹو دا مسواک گوتا پاتے دا بیا پا دے طرف دا سراوانی کوم دا سی اوہی نو پہ بانے تیمم کی گی خو بہتر طریقہ دا ما عرض دا کو چھ اللہ رب العزت آغا سیر چھ اغیسر انسان دا خیال کئی چھ دا ما مخ خراب شو زما لاسونا خراب شو آغا دا خرابی دو والا شے اللہ پاک دا دے امت دا پارا دا پاکول ذریعہ جوڑا نا پا خاربان تیمم دا دا دے امت خاصیت دے دا دا بلچہ دا پارا نشتا بلکہ آغا امتنو بانے خودوم رلوی تکلیف ہو چھے کداغی بدن بانے بچرتا پلیتیو لگی دا نو هغه به بیا ګرول او کله کله به ورسره سرمن هم وګرېده کپړه باندې به پلیتي ولګېده نو هغه په اوبو نه پاکېده هغه ځای به په قینچه باندې کټکاو نو هله به د هغه جامه پاکه شوله مونږ سره خو الله پاک ډېره زیاته نرمي او ډېره زیاته اسانتیا د حضور په حرمت او برکت باندې کړې ده نو دا دویم خصوصیت دی دا حضور علیہ السلام او دا دی امت او دریم خصوصیت اغا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دی دا خصوصیت اللہ پاک حضور لور کر دے دا قیامت پا ورځ باندې چې انسانان تنگ شي سخت گرمی بوی تکلیف بوی جناب آدم علیہ السلام تب خلق لارشی تزمونگا بابائی تا آدم یہ تدا اللہ پیغمبر یہ تانا اللہ رب العزت دے انسانیت نسل جاری کردے دے منگستا اولاد یو تا اللہ رب العزت تا منگ دا پارا سفارشو کا جناب آدم علیہ السلام بدیر سوال کولو والا تا جواب ورکی مال شرم راضی چا اللہ تا سفارش اکما ذک زمان یو خطا شیوا ذا اللہ رب العزت دا یوغن دا خوراک نمنا کڑیو ما دا اغین خوراک کڑی دی زنشم کولی تاسو بل پیغمبر للا جناب نوح علیہ السلام تبال
خلق راشی تدا اللہ پیغمبر یہ تا تا آدم ثانوی لکیگی دکا دسر طول بیا دنیا تباشے ہوا بیا اثر نو چکم دی انسانیت جوڑ شو اے نوح علیہ السلام دیر زیاد تکلیف دیتا اللہ تا سفارشو کا جناب نوح علیہ السلام بمنکارو کی نوح علیہ السلام بو فرمائی ما دخپل زوید پارا سفارش کرو ما اللہ طویلو چی یا اللہ توفان دے غرقا بدا زمازوے دے زمازوے بم تباشی اللہ را تو فرمائل اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک داستا بچے ندے اگرچہ بچے او دا غدبی بین دا اغن پیداو واللہ فرمائی اغ بچے سب بچے دے جے اغ دا پیغمبر پلار پنقش قدم نی روان ما اللہ تسوال کر اللہ را توی چے خبر در بیا دا سوال مکو نمال شرم رازی زم نشم کوئی غرض دا چے ہر پیغمبر لذی اغا با انکار کئی کلچ انکارو کی دا تمام انسانیت کدا دم علیہ السلام امتیان دی کدا نوح علیہ السلام دی کدا ابراہیم علیہ السلام دی کدا موسیٰ علیہ السلام دی کدا عیسیٰ علیہ السلام دی کدا جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام امتیان دی دا ٹول براشی جناب رسول اللہ علیہ السلام تبرا غنش لو یا دنیا بئی جناب رسول اللہ علیہ السلام تب سوالو کی تدا اللہ آخر پیغمبری تعالی اللہ دیر لوی فضیلت و شان در کردے تا اللہ رب العزت سوالو کا زمون شفاعتو کا تزمونگا شفاعتو نو جناب رسول اللہ علیہ السلام بوئی چھ خڑیرہ خدا اللہ تب شفاعت حضور علیہ السلام چھ دا خپل شفاعت ذکر اکر چھ دا تمام امتون برا غنڈی یو صحابی سوالو کو دا اللہ پیغمبران دا خوبا دیر لوی تعداد دی اسنہ چھ دا مونگا پکی کار خراب شی مونگ بت سنگا پی جنے تا او بڑیر خلقی تقوی مونگا نے پی جنے جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائل اے زما امتیانو زما صحابو پریشان کی گے ما تاسو بطول دیر خپی جنما او جناب رسول اللہ علیہ السلام یو مثال ورط بیان اے زما صحابو چے سن ولاڑوی یو اسپکی داسوی چی داغ مخ کی نیخ پی رستن نیخ پی تک سپینوی تندیم سپینوی دارا تووی چی داغ اسپ دینو راسنو کے پی جندی شو کنا وید اللہ پیغمبر او اگا خوبا پی جندی شید کخبیم سپین دی تندیم سپین دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائل اے زما صحابہ سنگچ اسپس بنوالی بان پی جندیشی دغشان بدخپل امتیانم دا اغزایون پس بنوالی بان پی جنما چکم زایون پا ادس کے دیوینزی دا ادس چکم اندامو ندی کاغا مخدیو کاغا لاسو ندیو کاغا خبیدی وغیرہ دا ادس دا اندامونو پا چمک بانے بزخپل امتیان پی جنم تاسو ما پریشانہ کی گئے غلطے گئے بزمانا نا نما عرض کاؤ چی یو خصوصیت دا حضور علیہ السلام او دا اغدا امت دا انبیاء کرامو او دا غید امتنو پا مقابلہ کی دا دے کہ حضور علیہ السلام بدا طول دنیا شفاعت اور شفاعت میں اللہ رب العزت قبلی ہے
دریم خصوصیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د امت لیلۃ القدر دی. څلورم خصوصیت شو غالبا کنه، دا څلورم خصوصیت لیلۃ القدر الله رب العزت بل امت ته نه ورکړي، رمضان ورکړي دی او تقریبا کتابونه ټول په رمضان کې نازل دي. یکم رمضان باندې ابراهیم علیہ السلام صحیفه نازل شوه، شپږم شپه باندې د موسی علیہ السلام تورات، دغه شان په دیارلسمه باندې د عیسی علیہ السلام انجیل، اتلسمه باندې دا داود علیہ السلام انجیل په دیارلسمه، اتلسمه باندې د عیسی علیہ السلام انجیل او زبور د جناب داود علیہ السلام چو دیارلسمه باندې، او قرآن پاک دا د قدر پشپه کې الله رب العزت نازل کړ.